بس صحیح دی کنه راغی ها دا مرګري راشي کنه دا به ټول پکې راولو کنه نه په دې لایو ویډیو کې وره چې څوک راشي کنه سې څوک راځي خو خو دا کینه مله کتر ځویا رس بیا راځي نه بری جوړه خو دا کې چپ یو پکې خو دا خبرو بس یار باندې نه دی بڑا رکھینا حالانکه 45 98 کسان دي ګوري دا اوس وایا جبر نه باغې د انقلاب سړی د نمرې د وخت گزارونو د جواب سړی د نمرې د علم دښمنان کپلار کیږي کمړه کیږي د علم دښمنان کپلار کیږي کمړه کیږي خو خدای د قلم او د کتاب سړی د نمرې زمونږ د وطن د بقا راز پدې کې پټ دی زمونږ د وطن د بقا راز پدې کې پټ دی چې هر سړی د مرخ د پنجاب سره واه دا شعر دی دا شعر دی زمونږ د وطن د بقا راز پدې کې پټ دی چې هر سړی د مرخ د پنجاب سره د نمرې او د کرک ګناهګار دی دنیا د مخ ورک شي کرک ګناهګار دی د دنیا د مخ ورک شي د امن او د مینې د ثواب سره دی ډېر او دې کې شک ترنم راته ترنم ګلو کا صغیرونو هغه راته وایا ګلو کا صغیرونو پلو کا پردیونو دلته یو سړی ونو ستا په نوم ژوندی ونو ډېر ښه دی ګلو کا صغیرونو پلو کا پردیونو یو سړی ونو ستا په نوم ژوندی ونو خیر کتا تا هلسو ماتا ګلاله ونو او جنیدا خیر کتا تا هلسو ماتا ګلاله ونو وخت می بس پدې وچی خوی کی غرسنے ونو دلتا یو سڑے ونو ستا پنم جوندے ونو واو ٹھیک دے خالی پلنڈئی زنا سملا کری دے بیا خالی پلنڈئی زنا سملا کری دے نورا سر ہر سو صرف ستا گمے ونو دلتا یو سڑے ونو ستا پنم جوندے ونو اوتلم بدر نخا مخا یارا مخا میں ونو اوتلم بدر نخا مخا یارا مخا میں سا پیکا 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 دا زلیس پرلے ونو یا راشد زړه زما سمره لیونه ونو ډېر ښه راشد خان راشد صاحب تاسو په غیر موجودګۍ کې موږ تاسو غزل وایو او وختي ته تاسو دکان ته راغلی هغه ګیله ورته وکړه لکه یار ته نه وي تر افسر سره ګرځېدي افسر شوی ها نور به تاسو ورته څه وایي تاسو ورته فرمایش وکړئ دا ټول زموږ ناستې ملګري دي دا پېښور کې پروګرام دی دلته موږ هغه نشو کولی چې څه ووایه دلته هر څه ورځي بس څه درځي وایه انقلابي هغه ووایه انقلابي شکل نه هوا ته وایه خیر دی د شکل نه د هر شي د قیمت اندازه لګي ګفتار نه د سړي دی شخصیت اندازه لګي او دا ټیک ته چې الله بستر ګچاته نه ښکارېږي دا ټیک ته چې الله بستر ګچاته نه ښکارېږي تخلیق نه په خپله د قدرت اندازه لګي دوست ورته مه وایه چې دا حاجت مې دا شعر بیا ها چې دوست ورته مه وایه چې دا حاجت مې سر کا دوستانو ته د دوسته ضرورت اندازه لګي واه دا بیا وایه دوست ورته مه وایه چې دا حاجت مې سر کا دوستانو ته د دوست ضرورت اندازه لګي کور ته درله راشي او تا ستا په کور کې وجني چې راځي وي ستا د شرافت اندازه لګي چې کور ته درله راشي او تا ستا په
کور کې وجري سراج الدین استاده شرافت ملازم اگر ته وای دا کوټ کم ځای دا ټوپۍ دي کم ځای د دې باره کې څه خبرې په شا بالا بس دا کوټ خو راله واغستو چا واغستو تاسو واغست او دا ټوپۍ رالتو راکړه ماشاءالله ډېر انقلابي خلکو ته موږ ټوپۍ ورکوو څه چاته خو نه ورکوو او که نه دا ګورئ انقلاب خلک ته یې ورکوو دې په هوایي ډزو شوق نه دا مې ډېر خوښ دی دا راته ووایه هوایي ډزو شوق نه یاره د هوایي ډزو شوق نه یاره ستا د ټوپک د خولې نه وتې ګولۍ په یو مزدور باندې راپرېوتله د یوې پېغلې لوپټۍ ویوړه د یو ماشوم د سر شملۍ ویوړه د یوې مور د سترګو تورې مړ کړو مینځ ته وګوره مور د سترګو تورې مړ کړو د یو داجي د زړه ټکورې مړ کړو یې پخا دي د خدای اور پورې کا یې پخا دي د خدای اور پورې کا ودې مستې د خدای اور پورې کا د ځواني د خدای په سین راوکا ودې ځواني د خدای اور پورې کا ستا خوشالي د دې بېشکه وکا ولګه ډېر ټوټ وکا دا خوشالي د پاتړو کا دا خوشالي د پډولو کا دا خوشالي د پسندرو کا دا خوشالي د سازونو کا دغه سپور خلکو مو خندوي دا سرتور خلکو مو خندوه دې ټوپک نه قلمونه جوړ کا دې بارودو نه صحیح جوړه که دا کمربند د بستې په شان دی دې کالتوس نه کاپي جوړه کا کچا کورونه ولې ورانه د انسانانو زړونه ولې ورانه دا تنکي خیالونه ولې چوړي دا تنکي خیالونه ولې ورانه دې پټکي نه دي شامله جوړه کا چاته جمعه جوړ کا ودره جوړه کا پر ډاکټر کو نساز نه جوړه خپل ماتو چرنامه جوړه کا دې ټوپک سره یاري مکو د تیروغي کی زندگی مکو پر دې سر داونه ملګوا دا جواری د جواری مکو دا نونه 50 اثر کوي نصيحتونه 50 اثر کوي منیر استاد نماز خراب دي سارا شروع 50 اثر سوچي جانان رازي زب سر تورا یما مونکی چتوان رازي زب سر تورا یما انعام خان دې ډالۍ انعام خان سواتی ته امریکای نه دا ګوري او ډالۍ دی ورته جی زما بخمل ګډای زلپی پرنګو وسته بیا زما بخمل ګډای زلپی پرنګو وسته چې عجب خان رازي زب سر تورا یما مونکی چتوان رازي زب سر تورا یما ډېر ښه طارق مشال کی سلام ورته طارق مشال ته سلامونه جی ها سلام ورته طارق مشال ته ماما دې مې طارق مشال ته سلامونه دي جی او غزل مخکې بوزا نظم د قندهار د پیغلې چغه تر خبر راغلا د قندهار د پیغلې چغه تر خبر راغلا زمون چې ځوان رازي زب سر تورا یما مونکی چتوان رازي زب سر تورا یما ډېر ښه دی دا نه می شالون شو نه می ستا شړی لمده وي نه می شالون شو نه می ستا شړی لمده ولیدا واه نه می شالون شو نه می ستا شړی لمده ولیدا بیا چې باران رازي زب سر تورا یما مونکی چتوان رازي او هغه یو شعر پکې واستوي ښه د باجوړه د باجوړ پیغلې ویل شابټو پکرا کوا د باجوړ پیغلې ویل شابټو پکرا کوا چې پاکستان رازي زب سر تورا یما مونکی چتوان رازي زب سر تورا یما
شوي پښتنو د پیوستون د پارا د تسنه شوي پښتنو د پیوستون د پارا چې باچا خان راځي راځي زه به سرتوره یمه راځي راځي زه به سرتوره یمه دا غټي غټي دا غټي غټي په کومه نه دا غټي غټي رڼې اوښکې دا سبق ورکوي دا غټي غټي رڼې اوښکې دا سبق ورکوي چې مې افغان راځي راځي زه به سرتوره یمه مونکې چې توان راځي راځي زه به سرتوره یمه Why this child has been detracked through he is talented but I think he shall use his talent in some other field like Hamad Sapi. I feel pity for his parents who are allowing him to do all this stuff. بچا زه د ګل خان نه جوړم ها نو ګل خان نه جوړو منګه بغاوت راول بغاوت الکه دا درته وایي چې دا د ګل خان شي ویر چې د قیامت نه کوو نو سبا کوو مونږ چې بغاوت نه دا میرزیب ته ډالۍ دی جی دا د امیرزیب ته ډالۍ وي وایي چې ویر چې د قیامت نه کوو نو سبا کوو مونږ چې بغاوت نه کوو نو سبا کوو تا خو مونږ په وینو لمبول یو ساري چې ربرت ته کوو نو سبا ما خیال دی بس دی به پوه شي بیا ورته ووایه دا ورته بیا ډالۍ که چې د قیامت نه کوو نو سبا کوو مونږ چې بغاوت نه کوو نو سبا کوو تا خو مونږ په وینو لمبول یو ساري چې ربرت ته کوو او موږ لاشونو هغه ته وایو ستاره خبرې د چا نه دي خوښې دا ملغلرې د چا نه دي خوښې مونږ لاشونو څه ته پرې نه ښودو یعنې سندرې د چا نه دي اوس نور انعام خان موږ د امریکې نه ګوري هغه ته سلامونه دي هغه و چې په کال باندې مو اخله خو کال پکې آپشن پکې نشته دی نو بس یو څو شعرونه ورته ووایه بیا به د اجازت وارو ځه دا بل چې داود که دا وزیرستانۍ کوله دا وزیرستانۍ کاوه ده او دا ورته تاسو عدله چې ډایري چا راوړې ده هغه په خپل لاس کولاوګه دا به حماد صافي له چا داسې نه یې ورکړي دا د خلکو د ده سره مینه ده چې دا دوره دا نن ورکړي ده دا د په خپله ګوره به زیب صاحب وګورئ دا مینه ده دې خلکو دا بل په دې بل یو سکیچ ویستی دی دا ولم په دې سایډ ویستی دی نو زما خو خپل په ځان باندې پوره یقین دی چې دی په ښه لار روان دی او انشاءالله چې مخکې به هم ځي غیر معیاري شعر د چېرته نه دی ویلی نه به ووایي او نه موږ داسې غیر معیاري ځای ته بوځو نو امیرزیب صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه خو داسې هېڅ هم نشته تاسو چې کوم سوچ کوئ او یو څو شعرونه راته ووایه په هغې به ته بیا اجازت واخلو ځه که د لر دي که د بر دي هغه که د لر او که د بر دي پښتانه ټول په خپلو کې په شر دي پښتانه د دښمن دپاره رول په ټوپک ولي څومره پوهه څومره نر دي پښتانه د دښمن دپاره رول په ټوپک ولي څومره پوهه څومره نر دي پښتانه ډوډۍ پسې د سیل مې مسافر دي په شته کور کې در په در دي پښتانه ډوډۍ پسې د سیل مې مسافر دي په شته کور کې در په در دي پښتانه او د رایوند ښایست د دو په سر قایم دی د اسلام په روح خبر دی د رایوند ښایست د دو په سر قایم دی د اسلام په روح خبر دی پښتانه او د تور سرو یو حق نه مني د سره انکاري ترې سراسر دی پښتانه د وطن په ننګ ولاړ دي لکه غرونه خیر که ناست پکې نهر دي پښتانه د رایوند ښایست د دو په سر قایم دی د اسلام په روح خبر دي پښتانه په شیرات سوال کړي د زړه سترګې بنا کړې خدایه نور خو برابر دي
واه اخر کو دا کته ډالې کې چې تاسو کور کې امن دی مزه کوي تاسو کور کې امن دی مزه کوئ دلته مو د وسپنو بارانو کو تاسو په امروز کې پیسې ګټئ بس امروز کې دا او ستاسو نازونو اداګانې د نازونو اداګانو لږه ستاسو د نړۍ نړۍ خندا به وشم ژوند ځکه مزه اخلم چې زه شوتل بس دا منګه راغلی یو پیښور ته پیښور کې ناشو دی پروګرام راغلی او پی ای په کالج ته فخري پښتونخوا ایوارډ ورته هم میلاو شوی دی او دې ملګرو په اصرار باندې دی پاتې شوی دی شپې ته نو سبا به ځي کور ته او سبق یې پرېږدو نه خو که سبق له به ځي انشاءالله او چې کله هم دا ملګرو ته زما خواست دی چې پروګرام یې دغه نو د اتوار په ورځ ورته وایي ځکه د سکول دی نو چې دی خپل سکول ته هم ځي او خیر دی د اتوار په ورځ باندې پروګرام نه راځي هم په دې ها عطاالله وجه دې پټ تللی نو عطاالله په خپله وجه پټ نه یم تللی په دې خبرې باندې اجازت والو الله په